د نن ورځې د افغانستان لپاره تر ټولو ډیر مهم او ضروری خبرونه حتما یې را سره تر اخره وګورئ. د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. د تازه خبرونو لپاره در سره همدا پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب او ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. لومړی هم عبدالله ته د صالح پیغور د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ثبات او همپالنې مشر عبدالله ته د پیغور په ژبه ویلي ته خبر یې که نه ټیم دې بل کار نه لري له سهاره تر بیګا قومي او سمتي نفاق ته لمن وهي او ترڅنګ یې نه په افغانیت باور لري نه په ملي یووالي. دوهم مولانا عبدالله او نوررحمان اخلاقي ممنوع الخروج شول. د ټاکنو کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله د ټاکنو کمیسیون د اصولو طرز العملونو او قانون څخه په سرغړونو او یو مشخص کاندید ته د لابي کولو په جرم لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي او ممنوع الخروج اعلان شوی دی. دریم هم پاکستان کې د خیریه بنسټونو په نوم فعاله ترهګریز سازمانونه نیو کیرالا د ترهګرۍ په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې داعش، طالبان او عایده او داسې نورې جنگي ډلې په افغانستان او ډېرې ترهګرې ډلې په پاکستان کې سوله ییز شتون لري او له یو بل سره ډېرې مهال همکاري هم کوي. د کرنې وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د جلغوزیو په حاصلاتو کې تر 12 سلنه پورې زیاتوالی راغلی دی. سیګار د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې امریکا له 2002 کال څخه په افغانستان کې نشئی توکو سره پر مبارزې 8.4 میلیارډ ډالر لګولي دي خو د نشئی توکو د کاروباریانو شمیر تر امنیتي ځواکونو ډیر دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی د قانون پر بنسټ خپلې چارې مخ ته وړي. له ټاکنیزو ټیمونو یې غوښتنه وکړه ترڅو د دوی همکاري وکړي. د پوهنې وزارت د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په اوسني ښوونیز نصاب کې د مضامینو شمیر زیات دی او په یو شمیر کتابونو کې تېروتنې هم شته. چارواکي وایي اوس اړتیا ده چې نوی او عصري ښوونیز نصاب جوړ کړي. عبدالله د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي د باطلو رایې تر مشخصولو مخکې د هر محل د رایې تصفیه کولو بهیر پیل شوی دی چې دا یو غیر قانوني اقدام دی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید قانون ماتونې ته د پای ټکی کیږدي. د ترکی هوایي ځواکونه د سوریې په شمالي سیمو کې د پوځي عملیاتو تر پیل یوه میاشت وروسته ترکي پوځیانو او کردي ملیشو نښته بیا کړې ده. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې ترک هوایي ځواک په تلتمر او راس العین سیمو کې د کردانو پر یو شمیر مرکزونو بمباري هم کړې ده. ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ناټو سازمان عمومي منشي ین سټولبرګ راتلونکې اونۍ د ټرمپ او سټولبرګ د ناټو لګښتونو باندې خبرې کوي. شمالي کوریا پیونګیانګ وایي د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو پر سر د خبرو دروازه د تړل کېدو په حال کې ده. په هند او بنګال را روان طبیعي آفت. په هند او بنگلاديش کې د بلبل طوفان له امله سلګونه زره کسانو ته د خپلو سیمو پرېښودو امر شوی دی. دا طوفان چې په 1991 میلادي کال کې هم په دې دواړو هیوادونو کې شاوخوا 100 زره کسان وژلي وو اوس یې ورته کلک تدابیر نیولي دي. روسیې کې سړیخور د روسي پولیسو وروسته له هغې پلټنې پیل کړي چې په یوه ودانۍ کې یې د انسانانو نیمه خوړل شوي جسدونه او ترڅنګ یې د نور حیواناتو بقایا او هډوکي وموندل. د روسي پولیسو اوس تازه یو 50 کلن سړیخور چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی نیولی دی. راپورونه وایي چې یاد کس د انسانانو، پیشوګانو او سپیو د غوښو په خوړلو اعتراف کړی او ویلي دي چې درې خپلوان یې د خوب پر مهال وژلي او غوښې یې خوړلې دي. د بابري جومات نړولو غبرګون کې د هند سترې محکمې د پریکړې له مخې بابري جومات هندوانو ته ورکړل شو. مسلمانانو د نړۍ ګوټ کې د هند دا پریکړه غندلې. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات به ګټونکي ولري که نه او که د تیر په څیر به یو ځل بیا ټاکنې دویم پړاو ته لاړې شي؟ خپل نظرونه مو حتما د ویډیو لاندې کمنټ کې راته ولیکئ او ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.